اما مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان 55مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 40 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. نه زه قسم خورم د قیامت په ورځ او نه زه قسم خورم په ملامت کوونکي نفس باندې چې هرو مرو بیرته ژوندي را پاڅول کیږي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. آیا انسان دا انګیرلی ده چې موږ به د هغه هډوکي بیا راټول نشو کړای؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ولې نه موږ خو ان د هغه د ګوتو د بند په سم جوړولو باندې قادر یو. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. خو انسان دا غواړي چې د قیامت څخه د انکار په وسیله ځان د شریعت احکامو د منلو څخه په خپل وړاندې ژوند کې هم بدې چارې سرته ورسوي. يسأل أيان يوم القيامة. د مسخرو په توګه پوښتنه کوي نو د قیامت ورځ به کله راځي؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. بیا کله چې سترګې ټیغې وخیږي او سپوږمۍ بې نوره شي او لمر او سپوږمۍ یو ځای کړی شي په هغه وخت کې به همدغه انسان ووایي چیرته وتښتم؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هېڅکله نه هلته به د پناه کوم ځای نه وي په هغه ورځ به یوازې ستا د پروردګار په وړاندې تمېدل وي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. په هغه ورځ به انسان ته د هغه ټول مخکې وروسته کړي عملونه وروښودل شي بلکې انسان په خپل ځان ښه پیژني اگر که هر څومره عذرونه وړاندې کړي. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ای پیغمبره په بیړه د دغه وحی یادولو یعنی د قرآن د لوستلو لپاره خپله ژبه مه خوځوه. إن علينا جمعه وقرآنه. بېشکه د هغه در باندې زده کول او در باندې لوستل زموږ په ذمه دي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نو کله چې موږ دا لولو په هغه وخت کې ته د دې قرائت په غور سره اوره. ثم إن علينا بيانه. بیا د دې په مطلب باندې پوهول همدا زموږ په ذمه دي. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هېڅکله داسې نه چې تاسې فکر کوئ اصلي خبره دا ده چې تاسې په بیړه ترلاسه کیدونکي شي یعنې دنیا سره مینه لرئ او آخرت پرېږدئ. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. په هغه ورځ به ځینې مخونه خوشحاله ښېرازه وي د خپل پروردګار لوري ته به کتونکي وي. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. او ځینې مخونه به بدرنګه وي او انګیري به چې له هغو سره ملا ماتونکی چلند کیدونکی دی. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
هیڅ کله داسې نه چې دوی ګمان کوي کله چې سا مرۍ ته ورسیږي او وویل شي چې شته دی څوک دم چوف کوونکی او انسان به وانګیري چې دا له دنیا نه د بیلتانه وخت دی او یوه پونډۍ په بلې پونډۍ پورې ونښلي هغه ورځ به وي ستا د پروردګار لوري ته ورګرځېدل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى خو هغه نه حق رښتیا وګاڼه او نه لمونځ ادا کړ بلکې دروغ یې وویل او له حق څخه واوښت بیا په غرور سره خپلې کورنۍ ته لاړ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى افسوس دی ستا په حال او بیا هم افسوس دی او بیا افسوس دی په حال د ستا او بیا افسوس دی أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان دا انګیرلی ده چې هغه به همداسې په خپل حال پرېښودل شي ألم يك نطفة من مني يمنى آیا هغه د یو ناچیزه اوبو نطفه نه و چې د مور په رحم کې څڅوله کیږي ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بیا هغه د کلکې شوي وینې یوه ټوټه شو بیا الله د هغه جسم جوړ کړ او د هغه غړي برابر کړل بیا یې له هغه نه د نارینه او ښځې دوه ډوله پیدا کړل آیا هغه خدای چې دغه ټول کارونه یې کړي دي په دې قادر نه دی چې مړه شوي بیا ژوندي کړي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی